یو خو ذوالحجه په خپله ډېر د برکت نه ډکه میاشت ده او د اسلامي میاشتو اخرنۍ میاشت ده او دا په اشهر حرم کې هم داخل ده واورې ده. لیکن په دې میاشت کې اوله لسیزه اول لس ورځې دا ډېر زیات برکت ناکې ورځې دي، ډېر زیات د فضیلت نه ډکې ورځې دي. هر مؤمن مسلمان باید د دغه چانس او موقع نه فایده واخلي، ځکه دا د الله د لوري کله کله د عبادت یو چانس وي. الله مهربان او رحیم ذات دی، خپل بندگان ته بهانه غواړي. همدغه وجه ده چې بندگان دپاره یې بعض داسې ورځې انتخاب کړي دي چې هلته د الله رحمت پر جوش راځي. که بنده لږ د الله لوري ته متوجه سي، الله ډېر څه ورکوي. د هغه موقع د ورځو څخه دغه لس ورځې هم دي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيه احب الى الله من هذه الايام العشر. د دغه لسو ورځو څخه سیوا هېڅ ورځ دا رقم نسته چې په هغه کې د الله ته نیک عمل دومره خوند ورکوي لکه په دغه لس ورځو کې. په دغه لس ورځو کې عبادت الله ته ډېر خوند ورکوي. یو صحابي وایي یا رسول الله جهاد په نورو ورځو کې کول هم تر دغه ورځو افضل نه دي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي و بلکل، مګر یو هغه کس چې خپل ځان او مال ټول د الله سبحانه وتعالی دپاره وقف کړي او ووځي د الله په لار کې او بیا هلته شهید سي، د هغه خوا واپس دلته رانسي ژوندی، دغه کس چې کوم دی دا نو ډېر فضیلت والا دی. لیکن د دې نه علاوه بل داسې عبادت او داسې ورځ نسته چې په هغه کې د دې ورځو سره برابر وي په ثواب کې او الله سبحانه وتعالی ته په محبوبیت کې. دا ډېر د برکت نه ډکې شپې دي. ځکه زموږ علما کرام لیکي چې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې قسم اخیستی دی په لس ورځو کې. مفسرین حضرات لیکي چې دا لس ورځې مراد دي. والفجر وليال عشر، الله سبحانه وتعالی وایي زما د قسم په سپېدو او په لسو شپو باندې. دغه لسو شپو څخه مفسرین حضرات لیکي چې دا شپې مراد دي. دا د ذوالحجې اولنۍ لس ورځې مراد دي. د نورو ورځو په پرتله په دې ورځو کښې اعمال الله جل جلاله ته ډېر خوښ دي. په دې ورځو کې چې څه وکړو هغه عبادت، طاعات، بندگی، استغفار، دا الله سبحانه وتعالی ته ډېر زیات خوښ دی. زه یې څو اعمال درښیم چې په دې ورځو کې باید ډېر وسي. یو عمل په دې ورځو کې د روژې نیول دی، ځکه روژه په دغه ورځو کې ډېر زیات ثواب لري او خاص کر بیا د عرفات په ورځ باندې، یعنی نن د ذوالحجه د دې میاشتې نم چې شروع سي په هغه ورځ باندې روژه ډېر زیات ثواب لري. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، د مسلم شریف روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي د عرفې د ورځې روژه نیول احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله وسنة التي بعده، چې دا به د ده د ګناهو مخکې یو کال ګناه او وروسته راتلونکي یو کال ګناهو دپاره دا کفاره و. ځکه د عرفات د ورځې روژه ډېر زیات ثواب لري او خاص کر په دغه میاشت په د اوله لسیزه کې که سړی توان او طاقت ولري هغه خو دې روژه ونیسي، که نه بیا دغه د عرفات د ورځې روژه خو باید پاته نسي. او دوهم په دې ورځو کې زیات د تهجد اهتمام وسي، د نوافلو اهتمام وسي او دغه تسبیحات لا اله الا الله، یا الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا نبی علیه الصلاة والسلام به د الله سبحانه وتعالی جل جلاله لپاره دغه کلمات شروع کړل په همدغه ورځو کې. تکبیرات او تحمید، لا اله الا الله نارینه به په لوړ اواز ووایي او د ښځو دپاره په کښته اواز. لیکن اصل شروع کېږي دا د کوم وخت څخه هغه به انشاءالله بیا بیان کړو. دریم عمل په دغو شپو کې توبه ایستل، استغفار. انسان د دې ټولو اعمالو سره باید الله ته متوجه سي، پر خپلو کړلو ګناهو باندې د الله سبحانه وتعالی څخه معافي وغواړي. او په دې اعمالو کې یوه شپه را روان ده د عرفې شپه او د عرفات ورځ، دا دواړه دا ډېر د فضیلت نه ډکه ورځ او دا ډېر د فضیلت نه ډکه شپه ده. په دې کې باید د شپې سړی ویښ سي، د قرآن تلاوت وکړي، ذکر اذکار وکړي، تهجد اهتمام وکړي، د الله نه وغواړي، د اولادو د اصلاح دپاره دعا وغواړي، د خپل زندګۍ دپاره، د آخرت دپاره. په دغه شپه باندې الله سبحانه وتعالی د حق مسلمان دعا قبلوي. بیا خو نو د اختر ورځ ده، اختر ورځ کې باید سړی ډېر زیات اهتمام د ښه عبادت وکړي، د عیدګاه ته د حاضرېدو وکړي، هلته د الله رحمت پر جوش راځي. الله سبحانه وتعالی بیا د ټولو هغه کسانو چې عیدګاه کې شرکت کړی دی هغه په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالی بخښي. یو خو هغه نیکبخته خلک حجاج کرام دي چې هغه کړلي دي، الله دې د دې حجونه قبول کړي، خدای دې د ټولو مسلمانانو نصیب وکړي. لهذا په دغه شپو کې روژه نیول، تکبیر، تحلیل او تحمید ویل، چې حضرت عمر رضی الله عنه ابن عمر رضی الله عنه سره روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما من ایام اعظم عند الله
ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من تهليل. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت دی چې تاسو په دغه شپو کې لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله دغه ډیر وایاست. ځکه ابو هریره او ابن عمر په باره کې راځي رضی الله عنهما وایي چې دوی به بازار ته وتل، په لاره کې به دغه تکبیرات ویل او نور خلکو به هم د دې سره ویل. نو دا ډیر د فضیلت نه ډکې شپې دي، د دې مسلمان باید فایده واخلي. هسې دا ټول عمر پر موږ باندې تېرېږي، په کاروبار هم تېرېږي، په لهو لعب باندې هم تېرېږي، په ګپو په مزاح باندې هم تېرېږي، پر فیسبوک او پر یوټیوب او پر ویډیو او پر موبایل په دې هم تېرېږي. لیکن دا شپې د فضیلت والا شپې دي، دا باید ضایع نه سي. عمر بې باوره دی، په دې دنیا کې عمر هېڅ د باور نه انسان په نوبت باندې دنیا ته راځي، بې نوبته ځي. نو په کار دا ده چې موږ د دې موقع څخه فایده واخلو. الله دې توفیق راکړي.